سلامونه دوستانو، په دې لږ تاسو به راته روغ جوړ وایي. ملګرو، نن ورځ مې بیا تاسو ته د انلاین پیسو ګټلو یو بهترین اپلیکیشن راوړی دی، او همدارنګه دوستانو د فری مایننګ یو تر ټولو قوي او معتبره پروژه مې تاسو ته راوړې ده. دوستانو، دغه کوین چې دی تر اوسه مهاله پورې وړیا ورکول کېږي او ډېر لنډ وخت یې پاتې ده، دغه کوین به لنچ کېږي. دوستانو، تاسو به معلومات لرئ د ساتوشي په نوم کور کوین تېر کال راوتلی و، په هغې کې د کور په نوم کرنسي لانچ شوه. دوستانو، هغه چې کله لانچ په اول ور باندې تر $1 پورې قیمت واخیسته، نو په ځینو صرافیانو کې لیست هم شوه، نو ډېر یوه قوي پروژه ده. همدغه د ساتوشي په نوم کوم اپلیکیشن چې دی تاسو ته ښکاره معلومات کېږي، دغه اپلیکیشن یو بله پروژه راویستلې ده د OEX په نوم، چې د تېر کال نه تر دې مهاله پورې وړیا ورکول کېږي دوستانو، خو وخت یې ډېر لږ او کم پاتې دی. دلته دوستانو تاسو ته دغه پروژه ښکاري OEX په نوم کومه پروژه چې ده، دا اوس مهال چې ده وړیا ورکول کېږي، او دوستانو وخت یې ډېر لږ پاتې دی، او لنډ وخت کې به دغه لیست شي او لانچ بشي. نو تاسو هڅه وکړئ چې سر له اوسه په دغه کې ګډون وکړئ، او که چا اکاونټونه نوي جوړ کړي جوړ یې کړئ. که هغه چا چې اکاونټونه پکې جوړ کړي دي دوستانو، تاسو دې کې فری مایننګ ترسره کوي. ګورئ، دا سټارټ شوی د 2023 کال د 14 په 14 نیټه، او ختمیږي 2023 کال د 14 په 14 نیټه بیرته ختمیږي. یعنې تقریبا تاسو 2.5 میاشتې نور هم وخت لرئ په دې کې فری مایننګ ترلاسه کوي، او په دې کې تاسو کولی شئ چې ډېر زیات کوینونه هم ترلاسه کړئ فری. او دوستانو، دا ډېر تر ټولو معتبره او قوي پروژه چې دا ساتوشي په نوم ده، ځکه دوستانو د تېر کال چې کوم کوین راویستلی په اول ځل باندې تر $1 پورې قیمت واخیسته. نو راځم د دغه ویډیو کې تاسو طریقه درښیم چې دې کې موږ څنګه اکاونټ جوړولی شو. مکمله طریقه درته ښایم. د دې ویډیو په ډسکرپشن کې ما تاسو ته لینک اچولی دوستانو. کله چې تاسو په لینک باندې کلیک واخلئ، نو داسې دوستانو لږ لاندې برش تاسو ته اپشن راځي، رجسټر اپشن. نو دلته به تاسو څه وکړئ، په دې رجسټر اپشن باندې به ورته کلیک واخلئ. کله هم دوستانو په دې رجسټر اپشن باندې کلیک واخیستم، نو دلته تاسو به خپل ایمیل ورته ولیکئ. خپل فعال ایمیل چې تاسو سره اوس سره موجود دی، هغه به پکې ولیکئ. کله مو چې ایمیل ولیکئ دوستانو، په نیکسټ اپشن باندې په کلیک واخلئ. دې وروسته به تاسو ته دغسې یو صفحه راخلاص چې په دې کې د پورته کوم ایمیج ښکاري، په دې ایمیج کې څو 4 انچي عدده کوډ دی یا هم عددونه دي دوستانو، دا به تاسو لاندې بیا هم ورته ولیکئ. ګورئ، دلته پورته تاسو ته ښکاري د عددونه به تاسو د لاندې خانه کې ورته ولیکئ. دغه د زه عددونه پکې لیکم. کله هم دوستانو دغه عددونه ولیکل، لاړ شئ بیا په نیکسټ بټن باندې ورته کلیک واخلئ. کله مو چې په نیکسټ بټن باندې کلیک واخیستئ دوستانو، دې سره به ستاسو ایمیل ته یو کوډ لاړ شي دوستانو. را به شئ خپل موبایل کې به جیمیل اپلیکیشن راخلاص کړئ. کله مو جیمیل اپلیکیشن راخلاص کړئ، په اول سر کې تاسو ته کوډ ښکاري، دغه کوډ به ایمیل راغلی، د ایمیل به کلیک کړئ. کله مو چې ایمیل کلیک کړئ، دلته تاسو ته یو کوډ راغلی دوستانو. دغه کوډ دغه ځای نه کاپي کړئ. کله مو چې کافي کړ دوستانو، بیرته دلته راوړئ، دلته ورته پیسټ کړئ. کله مو چې پیسټ کړ دوستانو، بیا په نیکسټ بټن باندې کلیک واخلئ، او دلته دوستانو تاسو اوس در کوډ پاسورډ وایي، پاسورډ انټر کړئ. نو تاسو به څه وکړئ دوستانو، خپل پاسورډ پکې انټر کړئ. کله مو چې پورته خپل پاسورډ ورته ولیکئ، کله مو چې پورته پاسورډ ولیکئ، پاسورډ مارکس ولیکئ، تورې عددونه هر څه پکې شامل وي، علامې، او همدغه پاسورډ دوباره په دوهمه لاندې خانه کې هم ورته ولیکئ. کله مو چې پاسورډ دوباره ولیکئ، په رجسټر اپشن باندې به کلیک واخلئ. کله هم دوستانو په دې کې اکاونټ جوړ کړئ، بیا تاسو ته مخکې صفحه راځي، دلته بیا تاسو ته وایي چې اوس اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. نو را به شي دوستانو دغه ساتوشي کوم اپلیکیشن چې دا په خپل موبایل کې تاسو ډاونلوډ کړئ. چې کله هم دوستانو سیده تاسو بیا ګوګل پلی سټور هم ډاونلوډ کولی شئ، د APK په شکل هم ډاونلوډ کولی شئ، د پلی سټور هم ډاونلوډ کوم دوستانو تاسو به راشئ، په ګوګل پلی سټور اپشن باندې به کلیک وکړئ، او دغه اپلیکیشن به دغه ځای تاسو ډاونلوډ کړئ. کله دوستانو دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړ، را به شئ په انیبل باندې به ورته کلیک وکړئ، او په اوپن باندې به ورته کلیک وکړئ. دې سره به دغه اپلیکیشن تاسو په موبایل کې راخلاص شي. کله چې دوستانو تاسو اپلیکیشن په خپل موبایل کې راخلاص کړ، نو راشئ دوستانو په دې کې تاسو ته د سټارټ ایر ډراپ اپشن راځي، په دغه کلیک واخلئ. بیا تاسو ته لاګین اپشن راځي، دلته به څه وکړئ، همغه ایمیل چې تاسو ورکړی همغه ایمیل به دلته تاسو پکې بیا ولیکئ. نو زه هغه ایمیل پکې لیکم. کله هم دوستانو ایمیل ولیکئ، لاندې به تاسو پاسورډ ورته ولیکئ، لکه کوم چې مخکې تاسو پاسورډ ورکړی هغه به دلته بیا ولیکئ. کله هم چې دوستانو پاسورډ ولیکئ، په راشئ په لاګین اپشن باندې ورته کلیک واخلئ. نو دې سره به دوستانو دغه کې زموږ اکاونټ چې کوم دی جوړېږي. نو دغسې به تاسو صفحه راخلاص شي، بیا به راشئ دوستانو په سټارټ ایر ډراپ اپشن چې کوم راځي، په دغه به بیا ورته کلیک واخلئ. نو کله هم چې کلیک واخیستئ دوستانو، په چوز اپشن باندې به ورته کلیک واخلئ. نو دلته به تاسو ته وایي چې چوز یور کنټري، خپل هېواد منتخب کړئ. دلته افغانستان راځي، زه په افغانستان کې یم، که تاسو بل هېواد کې بل انتخابولی شئ. زه افغانستان انتخابوم، تاسو به خپل هېواد انتخاب کړئ. په کنفرم باندې به ورته کلیک واخلئ. دلته په کلوز اپشن باندې کلیک واخلئ، زموږ هېواد انتخاب شو. راشئ په بیا سټارټ اپشن باندې ورته کلیک واخلئ. دوستانو تاسو نه ویریفیکیشن غواړئ. ویریفیکیشن دوستانو صرف د مخ ویریفیکیشن درنه غواړي، همغه به تاسو ترسره کړئ. نو زه په ویریفیکیشن باندې کلیک کوم، نو دلته به تاسو ته راځي ایم ناټ ریبوټ، نو دلته لږ وخت اخلي، سټارټ ویریفیکیشن به کلیک کړئ. نو راشئ دوستانو دغه ایف ته تاسو پرمیشن ورکړئ، بیا هم پرمیشن د کیمرې پرمیشن ورته الاو کړئ. نو دغه څخه کې به تاسو خپل مخ ورته در
وایي Turn your head چپ slowly to خواته the مخ left. وګرځوئ. Turn your head slowly to the left. Open your mouth. خوله خلاصه کړئ. Open your mouth. Lower your head down slowly. Turn your head slowly to the left. وایي سر مخ Turn ښکته your کړئ. head slowly to the left. چپ خواته وګورئ. Open your mouth. نو دې سره دوستانو ستاسو ویریفیکیشن په دې اپلیکیشن کې ترسره کیږي. نو دغه د دوستانو زموږ ویریفیکیشن ترسره کیږي، یو ساده ویریفیکیشن یې دا به تاسو ترسره کړئ. دوی چې څه په انګلیسي وایي همغسې به وکړئ. دوستانو دغه ویریفیکیشن فیلډ شو ځکه چې په دې کې ما مخکې اکاونټ جوړ کړی دی، بل پکې زه نشم جوړولی، خو په دغه طریقه به تاسو پکې خپل اکاونټ جوړ کړئ. نو ما په دې کې ډېر مخکې یعنې تېر کال اکاونټ جوړ کړی. کله چې دوستانو اکاونټ جوړ کړ په دې کې نور طریقه څه کار دومره مهم کارونه نشته، خو هره ورځ به تاسو ته دغسې راځئ په هره ورځ کې دلته تاسو ته اییر ډراپ اپشن راځي، هغه به کلیک کوئ. خو تاسو دې په یاد وي دوستانو په دې کې تاسو درې اییر ډراپ راځي، دلته به تاسو اییر ډراپ پکې ایډ کړئ. اول اییر ډراپ دی تاسو به درې واره اییر ډراپ چې راځي هغه پکې انتخاب کړئ. تاسو هر یو کلایم کوئ، درې واره هم انتخابولی شئ، خو که د اول یو انتخابوئ دغه او ایکس اییر ډراپ دغه انتخاب کړئ، دا پکې تاسو کلیکټ کوئ. نو درې واره اییر ډراپ مو چې کله سلیکټ کړل دوستانو دا به تاسو پکې انتخاب کړئ. کله مو چې انتخاب کړئ بیا هر ورځ دلته راځي تاسو ته په صفحه باندې به کلایم اپشن لیکلی وي، دغسې په کلایم کلیک کوئ، دغه اییر ډراپ تاسو پکې کلایم کوئ. کله مو چې کلایم کړ دوستانو بس دغه کار ده. نو هر ورځ دغه کلایم کوئ، تاسو ته فری اییر ډراپ درکول کېږي. که چېرې تاسو ورته ملګري دعوت کوئ په ګیو اوی اپشن باندې دوستانو ورته کلیک وخلئ، دلته به تاسو به لاټري کې هم په ګچا دلته تاسو ته لاټري درکوي، په هغې کې هم تاسو دوستانو ګډون کولی شئ. که چېرې تاسو پکې بریالي شئ تاسو ته فری کوور کوین درکول کېږي. خیر په هغې اړوند ما تاسو ته مخکې یو ویډیو جوړه کړې وه، که چا کتلې مونږ باندې طریقه یې زه به کوشش وکړم چې دې ویډیو په ډسکرپشن کې تاسو ته لینک واچوم. نو دا ویډیو که د ویډیو مو خوښ وي لازمي لایک کړئ، د خپل نور ملګرو سره هم شریک کړئ. مننه که وختونه او ښې شېبې ولرئ.